دوستانو سلام، وخت مو په خیر. کله کله درد دونه زیات سي چې زغمل یې د حوصلې ووځي. خدای جل جلاله په قرآن عظیم شان کې وایي چې زه پر انسان هیڅکله دونه زحمت او تکلیف نه واردوم چې تر وس یې ووځي، مګر زموږ تر وس وتلی دي، واقعا وتلی دي. ډېر خلک شاید فکر کوي چې کیدای سي د خپل شهرت دپاره ویډیوګانې ډکوي. ډېر خلک شاید فکر کوي چې غواړي توجه جلب کړي. ډېر خلک شاید نور فکرونه ولري، مګر نن د شوبان 14مه د 14 ورځې وروسته روژه ده. زه په دې روژه قسم درته خورم، زه په هغه قرآن قسم درته خورم چې په دغه روژه کې نازل شوی دی. زه په خپل وجدان او په خپل شرف او په خپل پښتونولي او په خپل کنداریتوب قسم درته خورم چې د مجبوریت په هغه وروستي حد کې یو. هره شپه تر 3 بجې تر 4 بجې زه نسم بیدېدلی، واقعا نسم بیدېدلی. ژړلی نسو، شرم دی. خپل پښتني غرور، خپل افغاني غرور راته درېږي چې د حالاتو څخه وژاړو. هره ورځ حدي اقل 10 میسجه ماته راځي چې خلک راته ژاړي چې حدي اقل د یوه وخت ډوډۍ کومک راسره وکړه. اوس هم ډېر احساساتي یم او اوښکې مې دلته ولاړې دي، نو بیریږم رایله نه شي. 15 دقیقې مخکې ماته یو 7 کلن ماشوم میسج کړی دی په فیسبوک باندې. د لهجې څخه معلومیږي چې د مشرقي ولایتونو یو څوک دی او په خپله ماشومانه ژبه راته وایي کاکا زموږ په کور کې ډوډۍ نشته، د ډېرو ورځو څخه موږ ډوډۍ نه ده خوړلې. زه نه پوهېږم په هغه لحظه چې ما د دې کوچني اواز واورېدی، اوس هم زما په وجود کې یو رقم څړیکې کېږي. زه نه پوهېږم چې زموږ سیاسیون، زموږ مشران، زموږ حکومتداران که اوسني وه که پخواني، چې دا شرف لري، وجدان لري، د انسانیت په نامه په خپل وجود کې یو شی لري که نه لري. دا خپل ماشومان نه ویني، خپل اولادونه نه ویني، خپلې کورنۍ نه ویني. زه یو پوښتنه کوم، ډېره واضحه پوښتنه ده. د طالبانو وزیر الوزرا صاحب له محمد حسن اخوندستا څخه کوم، ستاسې د ټولو ملا یعقوب اخوند چې د امیرالمؤمنین ملا محمد عمر زوی یې او د هغه پر مسند ناست چې ستا څخه کوم، حقاني صاحبانو ستاسې څخه کوم. تاسې په دې ملک کې څو فیصده کافران لیدلي دي چې ټول ملک ته جزا ورکوي؟ آیا زموږ ټول ملک امریکایي و؟ آیا زموږ ټول ملک امریکایان و کافران و؟ آیا زموږ ټول ملک د امریکا سره ولاړ؟ یا د امریکا و د خارجانو د انګریزانو د اروپایانو دا نړیوال ځواکونه دا موږ راوستل، دا ولس راوستل؟ دا خو د دې جنګ قرباني ول. هغه زورور خلکو په زور راغله د غوښې او د ټوپک څجې سره د اوسپنې. دا ملت هم د پرونیو سیاستونو قرباني و، هم د نن. په ټول ملک کې امن دې ته نه وایي چې خلک په کور کې ناست یې، زندان کې هم امن یې. ته چې د یو وخت ډوډۍ ونه لرې، ته چې ذهني سکون ارامتیا ونه لرې، زه د امن څه به وکړم؟ زه د لوږې مرم، زما اولادونه پر میدان ژاړي، زه د امن څه به وکړم؟ په سر یې ووم، څه شي وکړم؟ د ټول نړۍ سره زما اړیکې ولاړې دي، صفر شولې. زه د جوشه درته ډک یم. زما د مور پلار چې نیکه مې کېږي ام ملا دی، زه د مولوي عبدالرحمن صاحب لمسی یم. مولوي عبیدالله کنداری او مولوي لطف الله حنیفي زما ماماګان دي. زما خپل د پلار نیکه مې سکه نیکه مې ملا ولي احمد میرابي دی، ګرد کندهار یې پېژني. زه د ملا زوی یم، د ملا لمسی یم، خپله ما نه کاله مدرسه ویله. مګر دا کم شی چې ته روان کړی دی دا موږ ته بهۍ ته وړي، دغه موږ غرقوي. دغه ملک ټوله کافران نه دي.
په دا حکومتونو کې چې ولاړ وه دا ټوله کافران نه دي دا ټول کوم د بل ملک راغلي دي په دې ښه پوهېږئ چې د دغه منطقې سیاست د دغه ځای سیاست د ګرد دنیا د سیاستونو په لاس کې دی اوس وروره طالب و ملا زموږ سر و سترګې دي مګر دا رقم خو نه کېږي چې تا وروره د علي په تریاکر د اداره ملا قاري ملا قاري ملا قاري عام خلک څه شي وکړي ته دا ملک خپل ځان دپاره یې ساتئ دا حکومت خپل ځان دپاره ساتئ دا رقم حکومت چلیږي ما د ورځې سلسل میسیج راځي خلک ژاړي چغې وي نارې وي که زه تاسو دلته پلی کوم هم د هغو شرف ځي زما شرف ځي هم د دې ملک شرف ځي او هم د اسلام شرف د دې سره ځي چې مسلمان دغونه بې شرفه سو چې اولادونه یې پر پردیو ولایتونو فقر کوي زه د ځان لپاره هېڅ شی نه درڅه غواړم ما دې خدای د هغه اوس مردار کړي زه د دې ملت خبره در سره کوم زه د باندې یم دلته درس وایم پروت یم خدای یو ګوله رسوي دلته پروت یم مګر دا ولس سره څه کوي یو واره یو ډول کافران راغله بل ډول یې ورسره دغه سپله بیا بله ډله کافران هر ورځ نوي کافران راځي نوي او موږ ټول ملت ورسره قرباني یو زما غږ یوازې پر دغه نه دی چې په واک کې دي هغه خلک چې تر پرونه یې چیغې وایي چې موږ د دې ولس خلک یو موږ د دې ولس نمایندګان دا قومي مشران څه سول دا قومونه څه سوله تاسو کومې معاملو ته ناست یاست کومو معاملو ته منتظر یاست اووه میاشتې کېږي خلک د یوې ګولې ډوډۍ پرې راني څه به کوئ موږ دا موږ څه به کوئ دا حد اقل راته ووایاست موږ ګناه څه شته موږ دا ولس کومه ته ګناه کړې ده ستا جهاد وکړئ خدای دې دې وکړئ اوس ته دغه معیار ماته ږدې چې وروره دلته د ورځې زر نفره محصلین فارغه کېږي دا څه شي وکړي ولاړ سي د مخالفینو سره ودرېږي ولاړ سي وطن درته پرېږدي څه راکوئ به موږ باندې کرزی صاحب پر تا مې غږ دی اشرف غني پر تا مې غږ دی حکمتیار صاحب پر تا مې غږ دی پر داستم و پر عطانور و پر یانس کاني دا ګرد بلاو به تر شي دي که مني که نه مني دغه مخالک دي دغه سیاسیون چې سره کښې نه دي دغه ټغر نه سره راټولېږي تاسو که منئ که نه منئ دغه مخالک دي بله لاره نشته چې دغه سره راټول نه سي موږ د تباهۍ څخه وتلی نه سو زه نن بیخي له حده وتلی یم دغه ځایونه زه چوم چې وي هر لس دقیقې 15 دقیقې وروسته ماته یو میسج راځي یو څوک زارۍ راته کوي چې یا وظیفه را پیدا کړه یا لاره پیدا کړه چې د وطنه وتښتم یا ماته یو څو پیسې په قرض راکړه او وروره زه د دغه کتابو والا یم زه به پیسې د کمه کم زه به څو خلکو ته نجات ورکړم زه به تر څو خلکو ته وایم چې جار سم قربان دي سم خیر دی خدای به خیر کړي څه راکوئ په موږ باندې سیاسیونو په تاسې باندې مې غږ دی جواب راکړئ د خپلو اولادو ته مو وګورئ د خپلو لوڼو زامنو ته مو وګورئ د خپلې کورنۍ ته مو وګورئ څه راکوئ په موږ څه کوئ تاسې دا ګرد ملک یوازې د طالب ملا دی دا ګرد ملک یوازې د دغو چې جنګېدله دا نور دا ولس تاسو وایئ چې دا ولس زموږ سره د ولس سره څوک دغه رقم کوي ولس څوک دغه رقم کنټرولوي نو موږ خو نه یو کافران خو موږ هم مسلمانان یو موږ هم په دغه اسلام پوهېږو په دغه اسلام کې در سره یو که ته پر ما د کافر شک لرې راځه هغه مې قرآن شریف کې پروت دی هغه به د قیامت په ورځ به بیا اعمال سره حساب کړو چې موږ څونه دغه مسلمانان تاسو څونه مسلمانان مګر د ملک په حساب باندې زه دلته سره اوسېږم دا رقم یې نسې کولی ملا صاحب دا اختار نه دی دا تاریخي واقعیت دی که دا رقم که یې والله و بالله کې وچلی دا دغه ځای شاید دا زما ویډیو ستاسو شاید چې بل څوک در سره ګډ نه کړي چې نور خلک در سره یو ځای نه کړي ملک مسخرې نه دي چې ملک څوک چلوي وروره که ما کنداریتوب کولی خو 80% د اداره کندارۍ د خوشحاله به وای که ما پښتو کولی خو ګرد اداره پښتنه د خوشحاله به وای خبر د دې نه ده خبر د دې وطن ده دا د مشترکاتو وطن دی دا د تاجک دی دا د ازبک دی دا د پښتون دی دا د هزاره دی دا د ملا دی دا د امی دی دا د آزاد خیاله سړي دی دا د هر چا دی دا ملک ستاسې خپل تیر تاریخ هېر دی وموس به یې کولی په هغه رقم د دوی په جمهوریت مو هېر دی ویې کولی سپه یوازې هېڅوک یې یوازې نسي کولی زما خبرې نه ستاسې د تخریب دپاره دي
نه ستاسې د مقابلې دپاره دي. زه یو ولسي عام سړی یم، عامې خبرې درته کوم. کوم یوه غلطه پکښې ولیدل پر دغه ځای مې وولي، کوم یوه غلطه درته وکړله حلال مې کړي. او زه ولسي خبرې درته کوم. بیا ډاکټر یې نسې کولی، بیا انجینر یې نسې کولی، بیا دغه توپکي یې نسې کولی چې دا ورسره په چکر کې دا به سبا بل څوک سلا ورکړي، بیا به راځي زما سره به جنګېږي، بیا به په دې وطن کې اور باندې. د خدای روی ته وګورئ، بالا بس کړئ، پرېږدئ. دغه تلویزیونونه چې تاسو بندوئ، دا موسیقي دا تاسو نسئ بندولی، دا تر دغه وتلی کیسه ده. د هر یوه په جیب کې یوه سینما ده. تلیفونان بندوئ، انټرنیټ بندوئ، کمپیوټر بندوئ، څه شي کوئ؟ په کومه لارې بندوئ؟ څنګه بندوئ؟ یو لاره تاسو ووایاست. دا عقلانیت نه دی. راځئ دغه اسلام بله کم تدریس کړئ، په خلکو په زړو کې واچوئ، په خلکو په وجود یې په اوسپنه باندې مه تحمیلوئ. راځئ د اسلام ته خلک ضد نه کړو، اسلام یې په زړه ورننه باسو، په مینه او په محبت باندې. زه پښتون یم، په زور یې په بالله که د چا پلار را باندې ومني چې خپله د زړه لمونځ ونه کړم، چې د خپله د زړه دا ژره پرې نه ږدم، چې د خپله د زړه دا روژه ونه نیسم، په زور یې د چا پلار په ولاکه را باندې وکړي، یا به مې وژني یا به د زور دغه کیسه. په زور نه کېږي اسلام، په زور کلي نه کېږي. او وروره دا 21مه پېړۍ ده. زه د اسلام نه یم مخالف. د خدای روی وګورئ، په بالله که تر ما یا ټینګ مسلمان یې یا دغه ولاکه یا در ما ډېره په اسلام خوا به کېږي. تشریح مې درکړه چې ګرد خاندان مې ملا دی، زه ملا یم، زه 40 په ملایي باندې اخته یم. پرونی جمهوریت نیکټای پوش طالب راته نن ته سیکولر راته وایي. د قرآن روی ته وګورئ، د ملک تباه دی، د ولس تباه دی. خدای جل جلاله تر ټولو غټ صفت یې ستار العیوب دی او بخښونکی. دغه د خدای جل رحیم او رحمان دی، تر ټولو غټ صفتونه یې دغه درې. دا تاسو څه شي راخیستې ده؟ کم یو پاک یو، کم یو ګناه نه لرو، کم یو خارجي لکۍ نه لرو، کم یو تر بل ښه یو چې یو بل سره ونه زغمو، چې سره کښېننو، چې هر څوک خپل سر ته پرېنږدو، دا ملک تباه کېږي. او دا خلک لاس درته یو کوي. زه په دې بیریږم، خدای نه کرده خدای دې نه کوي، خدای دې دا ورځ نه راولي چې ستاسې د سرتنبګۍ له امله به خلک د اسلام په مقابل کې ټول درېدلي. وایي غل شړه ننو تر کوره. تاسې د اسلام ټیکهداري شروع کړې ده، دا غلطه ده. د اسلام ټیکهداري د اسلام د ټولو مسلمانانو دی. ته د پیغمبر وارث یې، د پیغمبر طریقه واخله. پیغمبر ټول مسلمانان دغه رقم نه کول لکه تاسو چې کوئ. دغې لاره نه ده، دغې طریقه نه ده. دی په سنتو نه خبر، پر ما فرض هم دغه کوي. د فرض لیدلی نه، فرض به کړی نه، ما ته وایي دا پلانکی کوچنی سنت ولې درڅخه پاته دی. راځئ مه کوئ، د خدای روی ته وګورئ، بس ده. ډېر مو سره مړه کړه، ډېر مو سره ووژله. زه تاسو ته د کوچنیانو دغه پلی کومه خبرې. یو خور مسیج راته کړی دی، وایي کوچنۍ لور مې د 7 کالو د 8 کالو مجبور یم چې دا ورکړم د روزګان یې مسیج راته راستولی. وایي خپله یم طب ویل، یو مېړی د سیاسي علومو څخه فارغه دی. هغه چې وایي تاسې مرستې کوئ، دا مرستې هر وخت تاسې برابروئ، موږ ته یو څه مرستې راورسوئ. د یو ځایه نه دي، د یوه ولایته نه دي. په والله شرمېږم، په والله که بالا بیخي هېڅ حوصله پاتې. سیاسیونو د قرآن روی ته وګورئ، څه شي کوئ په موږ باندې. تاسو په خپلو سیاستونو کې موږ غر کړلو. د یو سره امریکایي ورسره دی، د بل سره روسي ورسره دی، د بل سره اروپایي ورسره دی. دا موږ څه شي یو؟ دا موږ ولس. دا موږ ته په یو شي کې حسابوي که مو نه حسابوي؟ دا زما خبرې ډېرې احساساتي دي، زه پوهېږم، او زه د غونه احساساتي یم. ستاسې په زما پر مخ باندې دا خولې وینئ. دغونه مې اعصاب خراب دي، دغونه مې اعصاب خراب دي چې بیخي حد نه لري. ځوانان مسیج راواستې، پلانکي وایي داسې چپلاخې ووللم ناکه په ناکه. بل ځوان مسیج راواستې، وایي زما سره داسې وکړه، دا زما دا اوږده وځي. بل ځوان وایي زه داسې ووالم چې ولې دې داسې وکړه. بل سړی د وظیفې پسې اخیستی، استادانو ته ښکنځل کوي. وزیران راځي استادانو ته ښکنځل کوي چې دا 40 کاله تاسې دغه وکړه. تاسې د کفر مفکوره دغه کول، ترویجول. زه دا 20 کاله امریکایي ته مخامخ پر تلویزیون ناست وم، پاج به مې هم تړلی و، د دې ملک پر حیثیت پر دفاع ورته ولاړم. ستاسې پر تاسې به بمبار کړی و، چغې به ما وایه چې مه کوئ بمبار، حل لاره نه ده. طالب د دې وجود، د دې وطن د وجود برخه ده، راجسي دې وجود.
ټوله ځوانانو طالبان ورسې سرچ کړئ زما ویډیو راوباسئ د یوټیوب څخه چې ما څونه چغې ویلي چې دا خلک مه وژنئ دا وطن خلک مګر ته خو نو داسې مه کوه د پاکستان سفیر زما لکه حکمران په کردو منچکو ګرځي د نورو مملکتو د سفیرانو سره ویني زما پر سر مننې ورسره کوي زما خپل تجارت نه راپرېږدي د تجارت پر ما پر خاوره روان دی زما تجارت نه راپرېږدي چې د نورو خاورو راتېر سي دوی د ترکمنستان شان زما پر خاوره تېروي د قرآن روی دی دا څه شي کوئ دا ملک مو تباه کوي دغه نه ده لاره زه پوهېږم دا خبرې ما ته بیخي ډېر تاوان کوي چې زه یې کوم 100 ځایه تاوان راته کوي راتلونکي ته مې تاوان کوي اوسني حالت ته مګر زه مجبور یم زه د خاورې یم زما وجود د دې خاورې جوړ دی دغه خاورې زه روزلی یم زما مور پلار زما خویندې ورونه زما نیکه انا زما ګرده شجره ده دا خاورې ده دا جفا ده چې زه چپ پاته سم او تر ټولو غټ خیانتکارانو جفاکاران هغه دي چې تر پرونه یې د خاورې څخه زر خوړل او نن پټ دي په میلیونونو ډالر یې واخیستل نن پټ دي ولې نه کښېنئ د خلکو سره ولې منتظر یاست چې یو معامله وسي خدای مو وشرم او معاملهګرو چې په هر ځای کې تاسې معامله کړې ده سره کښېنئ د خدای روی ته ګوري دا مشکل حل کوي که نه موږ غر کېږو موږ غر کېږو موږ تباه یو دا زما خبرې په بالله که دي د هر یو جلا جلا ماته میسج راغلی دی زه د دې وطن یو زوی یم یو څوک یم هر څوک چې زړه یې ډک سي ماته میسجونه راستي نه په خدای که شهرت په کار لرم یو سلو 10 کتابه چاپ سوي یو سلو 10 کتابه هر یو چې زر چاپ سي 1,10,000 واره یوازې زما نوم په کتابو کې چاپ سوی په لکونو واره مې نوم په تلویزیونونو په راډیوګانو کې راغلی تر 10,000 مې ډېر زه شهرت دپاره دا خبرې نه کوم والله وبالله کې د شهرت دپاره کوم والله وبالله په دې وطن مې خوا بد والله وبالله په دې انسان مې خوا بد په خدای له دې مسلمانۍ شرمېږو په خدای له دې افغانیته شرمېږو ونیسئ یا وروره نه کېږي دغسې دا هزاره په خپل غېږ کې ونیسئ دا تاجک په خپل غېږ کې ونیسئ دا پښتون په خپل غېږ کې ونیسئ دا پښتون تاسې بېګانه کړی دی مه کوئ یو بل ته تانې مه ورکوئ موږ ته دا پیورونه مه راکوئ چې تاسې د جمهوریت دغه یاست جمهوریت والا ګرده په جمهوریت کې ګرده خدای نه کرده خدای نه کرده خدای ټوله بدعماله نه وه دغه انسانان وه د دغه وطن که پرون خلکتوب هم دغه انسانان وه کابل ګرده پردي نومونه دې راځي یو ورځ امارت یو ورځ جمهوریت یو ورځ خلافت یو ورځ شریعت بل نومونه دې د بېګانه راځي او ګرده په مرو موږ څه فرق مو سوی دی زما فرهنګ او ستا فرهنګ څه فرق لري زما قوم ستا قوم څه فرق لري زما ژوند او ستا ژوند څه فرق لري زما ښځه او موږ ستاسو د کورنیو ښځې د بل سره څه فرق لري یو فرهنګ یوه خاوره یوه ژبه یو رقم قرآن روی ته ګوري بس یې کوي بالا بس بیخي حوصله خلاصه ده هېڅ نه کېږي خبرې بیخي ډېرې موږ ټول مسلمانان یو موږ ټول انسانان یو دا ملک ټوله مساوي حق لرو د خدای روی ته وګورئ دا ملایي او طالبي دا ټوله مو وساتئ مګر دا سیستم یوازې په دغو نه چلېږي یوازې په دا رقم نه چلېږي زما درته ویل و زما دغونه مسؤلیت چې دا خپل مسؤلیت اجرا کړم نو ستاسې کار دی هغه خدای ته مو سپارم چې تاسې په نوم جهاد کړی دي هغه خدای ته سپارم چې تاسې د کلام دپاره جنګ کړی ما دغونه مسؤلیتو چې درته مې ویل په دې مقدسه میاشت کې دغونه مې کولی سوی خدای پوسه اعمال مو پوسه اخرت مو پوسه او خدای دې هر چاته کې ښه کړي د ښو جزا ورکړي که بد کړي بد جزا ورکړي اول دې زما څخه خدای شروع کړي نور تېره د حوصله خلاصه ده او دا حوصله که نوره خلاصه شوه تاسې به په دې ملک کې ډېر بد حال ووینئ دا اختار نه دی والله وبالله که اختار دی دا د دې ولک واقعیت دی ما د یو ساده سړي په خوله درته ویلي د هرات دروازې په نرخ مې درته ویلی د کابل د افغانانو په نرخ مې درته بیان کړي نور مو زړه چې منې یې کېنولي خدای مو مل شه خدای دې موږ ټولو ته حوصله راکړي خدای دې ټوله موږ پر حقه لاره روان کړي خدای دې موږ ستړي کړي